بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، څنګه تاسو؟ امید لرم تاسو به روغ جوړ وئ، تکړه به وئ، خوشاله به وئ. ملګرو، بهلول په یوه کوڅه تېرېدو ګوري چې یو استاد خپلو شاګردانو ته درس کې وایي چې زه په درې خبرو کې له عالمانو سره مخالف یم. اول دوی وایي چې الله تعالی نه لیدل کیږي. زه وایم که نه لیدل کیږي بیا وجود هم نه لري. دویم دوی وایي چې شیطان به په دوزخ کې سوځېږي. زه وایم که شیطان د اور له جنس څخه پیدا شوی وي بیا په دوزخ کې به په څه ډول سوځېږي. دریم دوی وایي چې انسان ټول اعمال په خپل اختیار ترسره کوي. زه وایم چې اعمال انسان د جبر په وجه ترسره کوي، نه کې په خپله خوښه. بهلول چې دا خبرې واورېدې، استاد یې د خاورو په یوه کلکه لوټه باندې په د تندي وویشتو. استاد او شاګردانو بهلول راګیر کړو او خلیفه هارون الرشید ته یې راوستو. استاد هارون الرشید ته وویل چې بهلول زه په ناحقه په لوټه وویشتم. بهلول ورته وویل چې ته څنګه وایې چې ته په لوټه لګېدلی یې؟ استاد ورته وویل چې زما ټولو شاګردانو ته ووینلی چې تا زه په لوټه وویشتم. بهلول ورته وویل چې ما ته هم پته ده چې ستا شاګردانو به زه لیدلی وم، خو که ته مې په لوټه وویشته نو څه وشول؟ استاد ورته وویل چې په لوټه دې وویشتم خو خوږ دې کړم که نه؟ بهلول ورته وویل چې خوږ شوې نو بیا څه وشول؟ استاد ورته وویل چې بیا نور څه کېږي؟ اوس مې په سر باندې درد دی که نه؟ بهلول ورته وویل چې درد ته وینې؟ استاد ورته وویل چې مړه څه کم عقل یې، درد څوک ویني؟ بهلول ورته وویل چې ته وایې چې الله تعالی نه لیدل کېږي نو وجود هم نه لري. همدارنګه ته چې درد نه وینې بیا درد وجود څنګه لري؟ بل ته وویل چې شیطان که د اور له جنسه پیدا وي نو په اور به نه سوځېږي. ته چې د خاوره نه پیدا یې بیا په خاوره ولې خوږ شوې؟ او بل ته وویل چې انسان په خپل اعمالو کې بې اختیاره دی. زه هم انسان یم او زه هم ستا په ویشتلو کې بې اختیاره وم. اوس ته له مانه د بدل اخیستو کم حق لرې؟ خلیفه هارون الرشید په خندا شو او استاد د بهلول د خبرو په اورېدو سره سر ټیټ کړو او پټه خوله په خپله مخه لاړو. دوستانو عزیزانو، الله دې موږ تاسو له هدایت نصیب کړي. دغه وه د نننۍ ویډیو. امید لرو چې تاسو به خوښه شوي وي. خپل خیال ساتئ، د دې خپل چینل هم خیال ساتئ. که تاسو تر اوسه پورې د چینل سبسکرایب کړی نه وي نو خواست کو چې دا چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکان هم پریس کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت را رسیږي. ګرانو ملګرو، ملاقات پکېږي په یوې نوې ویډیو کې. تر د هغې والسلام.